کتابونه مې د خوا پر څوکۍ ورسره کېښودل، پام یې نه و پر کتابچه کې لیکل کول. ورته منتظر شوم بیتو د مینې په مذهب دی همسفر یې کړم که نه، یو ښکلی رانه مخکې دی رهبر یې کړم که نه. نور یې څه ونه لیکل، یوه شیبه ودرېدم، د بیت لاندې 2 ځایه امضا وکړه. صبر مې ونه شو، ورته ومې ویل هغه بیت یې هم ولیکه چې ګناه ده که بیخي کافره کېږم خو پرې نه، ملا څوک رانه خوله غواړي چې ور یې کړم که نه. ناڅاپه یې راوکتل او تره شوه، هخوا دې خوا یې وکتل. یوازې 4 یا 5 ټولګیوال راغلي وو. ځان یې بیرته عادي کړ، نرمه ستړي مشي یې وکړه، خندا ورتله خو نه یې کوله. کله کله به یې په غومبرو کې سره چاپونه جوړ شول، سر یې په کتابچه ور ټیټ کړ، ویې لیکل نور څوک زما مغرور حسن ته پورته راکتی شي، خو یو درویش روښان دی مرور یې کړم که نه. خندا راغله، ووتم، د پوهنځي د تعمیر سر ته وختم، فیسبوک مې راواخیست، ومې لیکل له ادبه یوه مخ ته کتی نشم، خدای را پیښه جدایي کړه په وصلت کې. شیبه ووته، میسیج یې راغی، تصویر خو د کمزوري انټرنیټ له کبله یې نښوده. زړه کې مې کرل ریبل کول، ومې کول، همدا بیت یې سکرین شاټ کړی و. وروسته یې ولیکل که ګریوان مې د سپوږمۍ د لمر مشرق شي، زه چې یار په سترګو نه وینم تورتم وي. معشوقه چې د عاشق په غم وي غوڅه، د عاشق سترګې دې وځي چې بېدم وي. وروسته یې د خندا سټیکر راولېږه، بیا یې ولیکل د رحمان بابا لمسیه راځه استاد صنف ته راغلی، بیا به غیر حاضر یې. رښتیا ژر راښکته شوم، خو استاد نه و. زما بیړې ته په سترګو کې موسکۍ شوه، بیرته ووتم، ورته ومې لیکل چې تا ته نه وي او په تا پورې وي، دا نشه ته هغه خندا پېژنې. پوهه شوه، د غوسې سټیکر یې راولېږل. او نازدانه ته په دومره وړه ټوکه غوسه کېږي؟ که دا د ټول عمر لپاره د یو او بل شو نو څه به کوو؟ لڼ مې ورته ولیکل دومره به دې ښکل کړم چې حیران شي، خدای خو دې یو ځل په شرر واړوه. ویې لیکل ګلاب لا ګل نه دی غوټۍ ده، بورا د صبر دروازې نیولې دینه.